जी अस्सलाम वालेकुम خوږو کتونکو زه راجا خان خلیل پروګرام سیلونه سره تاسو ته مخاطب یم. کتونکو نن مونږ راغلی یو سیټي حویلی دا په پیښور ښار کې دا حویلی او دا یو نه دا لستی لکه د یو حویلی نه بلې حویلی ته دروازه ده او د دروازې په تر به ټولو حویلو ته مطلب هغې ته ترسیل شته. نو خوږو کتونکو تاریخ دا وایي چې د دې ځای کم مالکان دي کم چې اوس هم دلته د دې په ټاپ باندې اوسیږي هغوی د شپږمې پوړۍ راسې د دې هغه استوګنه دلته را روانه ده او تر نن تاریخه پورې د هغې دلته کې استوګنه ده یعنی 6 جنریشن په دې باندې تیر شو او اخرنی جنریشن اوس هم د دې په ټاپ باندې هغه لګیا دی خپل ژوند تیروي. کتونکو تاریخ دا هم وایي چې د 1845 نه واخله تر 1884 پورې دا لس کورونه تیار شوي دي. کتونکو دا سیټي فیملی چې کومه ده دا هغه وخت کې د کازاکستان نه والا تر چاینا پورې بدی هغه ټیم کې خپل بزنس کولو په بزنس کې کراکری پاغه کې کلاث کما د کپڑے کاروبار داسې نور کاروبار هم دي په هغه وخت کې کولو. د سیټي فیملی خبره کوم چې هغه نن موجود ده د دې پټاپ باندې هغه شپږمې پیړۍ پورې تر څو دلته پراته دي. کتونکو تاسو ګورئ دلته کې برټش بریکس استعمال شوي دي مطلب انګریزي خخته او دلته کې تاسو زه به تاسو ته د دې لرګي هم خایم کوم چې د لرګي کار شوی دی نو هغه د کشمیری دیار هغه هم تاسو ته د کیمرې په سترګه باندې خیم. کتونکو راځي مخکې ځو ګام پورته کوو او د دې ځای کوو لږ سیل. کتونکو بره بمزو او سیل وکو خو د دې خختې چې کومې لګېدلې دي نو نن سبا خو موږ په سیمټو کې دا خختې لګو خو په هغه ټایم کې د کمال خبره څه ده چې د دې سیمټو په ځای باندې دال خوراک دال انډا نکریزې او چونه د یو ذکرې دي او داګې نه سیمټ یو شکل جوړ کړی دی او بیا هغه خختې باغی کې لګولې دي. داغه وخت خپل یو سوچو نو کتونکو حیران کن خبرې دي راځي مخکې قدم پورته کو او کو نور سیل.
کتونکو دلته چې کوم خلک په پاتې کېده په هغه ټایم کې دا بیسمنټ دی او د دې ځای خلک دا وینا کوي چې اوس هم په دې بیسمنټ کې د بکی د اے سی لګولو هیڅ ضرورت نشته نو هغه ټایم کې په بیسمنټ کې پاتې کېده دا بیسمنټ دی اوس راځي برزو او نور در باندې سیل کوم راځي